هغه ته ووایم یا بل سهار سم اسرائیل مسجد پوښتنه وکړه چې لمبۍ ولې هداسې کوي چې موټر دلته درته راوړي د دې شاوخوا بلې پوښتنه ستاسو خصوصي سکتور ته انشاءالله تعالی افغانستان ته بشپړه اقتصادي ازادي مو وبخښو دا څه بیا هم په تکرار سره هغه وخت چې د ملکي سکتور ګډ کار ورسره وکړي په پای کې د ټولو څخه د دعا غوښتنه کوو چې په دې وروستیو کې د دې سیلابونو څخه زموږ هېوادوال بالخصوص د زراعت سکتور د ځینو مشکلاتو سره مخ شوي دي او د زراعت د وزیر محترم څخه غوښتنه لرو چې په جنوب کې زموږ د زراعت سکتور سره خاص کار وکړي او د دې سکتور مخکې ودروي زموږ د زراعت سکتور هغه سکتور دی چې نه یوازې موږ په پاتې کې بلکې نړۍ به موږ ته مجبوره کوي تر څو هغوی زموږ سره اړیکې وساتي ستاسو توجه څخه مننه جزاک الله احسن الجزاء بارک الله فیک. دا د ملي صنعتکارانو د خونې معاون حاجي خیرګل افغان صاحب د پروګرام په دې برخه کې د سترې محکمې مرستیال او د جنوب غرب حوزې د تمیز رئیس وتلی عالم شیخ الحدیث مولوي سردار محمد صاحب ته په ډېر ادب او احترام سره بلنه ورکوو چې د سټیج مخې ته تشریف راوړي او حاضرینو ته خپله وینا ور واوروي. د تمیز رئیس شیخ الحدیث مولوي سردار محمد صاحب. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال الله تعالى وتبارك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله مولانا العظيم. ډېرو درنو قدرونو علماء کرامو اتلو قهرمانو مجاهدینو او قومي مشهورو مشرانو او اقتدارانو ټولو ته اولا السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. دویم غواړم چې یو مختصره خبره وکړم هغه ده چې نن په عالمي سطحه باندې مسلمانان موضوع دي. د مسلمانانو د مولودیت او د دې د ضعف د کنټرولو جهاتو استازي اول وجه د مسلمانانو د ایجادي د قرآن او اسلام. کله چې مسلمانان په قرآن کریم باندې عمل کړي دي د خپل دین او اسلام مذهب څلورو سمه په دې واقع باندې مولود کړي. پروردګار عالم وایي ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. که چیرې تاسو د الله د دین نصرت وکړئ پروردګار به ستاسو نصرت وکړي، الله به ستاسو قدمونه کړي. إن ينصركم فلا غالب لكم
او که پروردګار ستاسو نصرت وکړي بیا به له برکوونکي نشته و تاسو به څوک په تاسو باندې غلبه نه شي